اوس راځو ټکنالوژي پیژنو. د کار د اسانتیا او په هغه کې د مشکل د حل لنډې طریقې ته ټکنالوژي وایي. ټکنالوژي یو هنر، مهارت او وړتیا ده کوم چې د عملی اهدافو او د کارونو د اسانتیا لپاره کارول کیږي. ټکنالوژي د ساينس عملی شکل او بڼې ته ویل کیږي چې په مرسته یې د کار مؤثریت زیاتیږي. ټکنالوژي د فزیکی او غیر فزیکی محصولاتو مجموعې ته ویل کیږي. ساينس پوهان د خپلې پوهې په مرسته ټکنالوژیکي وسایل جوړوي او د ټکنالوژي په مرسته ساينس ته لا وده او پرمختګ ورکوي. په همدې اساس نن ورځ د ساينس او ټکنالوژي کلمې یو ځای کارول کیږي ځکه چې یو له بل سره نږدې اړیکې او روابط لري. نن ورځ ساينس او ټکنالوژي په نړیواله توګه سره د ټولنو، هیوادونو او تمدنونو د پرمختګ لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه سره پیژندل کیږي او نننی عصر د ساينس او ټکنالوژي د تمدن په نامه سره یادیږي. کله چې د پرمختللو د پرمختګ په حال کې او ناپرمختللو یا پاتې هیوادونو یادونه کیږي، دا ټول د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ په اساس سره ویشل کیږي. د ساينس او ټکنالوژي پرمختګ په شلمې پیړۍ کې خپلې ریښې وکړلې او راڅرګند شول، خو په 21مه پیړۍ کې بې ساري پرمختګ وکړ چې نن ورځ موږ تاسې ټول د دې شاهدان یو. که ساينس او ټکنالوژي نه وای، نن ورځ دومره پرمختګ ناممکن او ټولنو به په هغسې حالت کې ژوند کولی لکه مخکنیو او پخوانیو وختونو کې. او د هغه وخت تقاضا هم داسې وه ځکه چې ژوند دومره پیچلی نه و. خو هر څومره چې ژوند مغلقه بڼه اخلي، ښارونه او هیوادونه پراختیا مومي، په هماغه اندازه مغلقې ټکنالوژي ته اړتیا لیدل کیږي. د لا وضاحت لپاره به یو مثال وړاندې کړو. که چیرې وغواړو چې یو مغلق تعمیر جوړ کړو، داسې تعمیر چې پوخ او څو منزله وي، په هغه کې برقي سیستم، د اوبو سیستم، د یخي او ګرمي هوا سیستم، د اور وژنې سیستم، د فضله موادو د وتلو سیستم او داسې نور سیستمونه په یو ځایي شکل سره کار وکړي. دا کار زیاتې سرمایې او پرمختللې ټکنالوژي ته اړتیا لري چې د ټکنالوژي په ذریعه سره دا هر څه په منظم او تدریجي ډول سره جوړېدلی سي. مخکې له کار څخه یې نقشه او طرح جوړیږي او د هغه په اساس یې ټوله مصارفاتو ته حساب کیږي، ډیزاین یې جوړیږي او د هغه مطابق بغیر له ضایعاتو څخه په کم وخت کې جوړېدلی سي. دې ته ورته د ژوند ټول اړخونه همداسې دي او څومره چې ساینسي او ټکنالوژیکي پرمختګ رامنځته کیږي، هغومره انسانان د ساینس او ټکنالوژي د مفاهیمو سره بلدتیا ترلاسه کوي او باید هم بلدتیا ترلاسه کړي، که نه د کاروان څخه شاته پاتې کیږي. ټکنالوژي هم ځان ته خپل ډولونه لري چې عبارت دي له انفارمیشن ټکنالوژي یا هم معلوماتي ټکنالوژي، ایجوکیشنل ټکنالوژي یا هم تعلیمي ټکنالوژي، بزنس ټکنالوژي یا هم تجارتي ټکنالوژي، بایو ټکنالوژي هغه ټکنالوژي چې په طب کې ورڅخه استفاده کیږي د ژوندیو اجسامو لپاره، کنسټرکشن ټکنالوژي یعنی ساختماني ټکنالوژي، ډیفنس ټکنالوژي یعنی دفاعي ټکنالوژي. د ټکنالوژي مثبت او منفي اړخونه. ټکنالوژي د یوې آلې مثال لري چې هم مثبت او هم منفي اړخونه لري. دلته د دواړو یادونه ځکه کوو ترڅو د مثبت اړخونو یعنی ګټو څخه یې ځانونه برخمن کړو او د منفي اړخونو یعنی تاوانونو څخه یې ځانونه خوندي وساتو. لومړی راځو د ټکنالوژي ګټو ته. د ټکنالوژي ګټې ډېرې زیاتې دي چې مستقل بحث ته اړتیا لري او په دې اړه وروسته یو موضوع د ټکنالوژي رول په ورځني ژوندانه کې په دې نامه سره لرو، خو دلته به یې ځینې ګټې او فایدې په لنډ ډول سره بیان کړو. د ټکنالوژي په مرسته انسانان د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه یو له بل سره په اسانه او ارزانه ډول سره تماس نیولی شي. د ټکنالوژي په مرسته انسانان د هیواد او سیمې د اوضاع او حالاتو څخه ځانونه خبرولی شي. د ټکنالوژي په مرسته انسانان د پوهې په نشرولو، د خپل نظر په وړاندې کولو، د معلوماتو په لاسته راوړلو کې استفاده کوي. ټکنالوژي په تعلیمي ډګر او علمي مراکزو کې بېساری رول لري. ټکنالوژي په طب کې خپل لوی رول لوبولی دی چې د امراضو په تداوي، د دواو په جوړولو، د جراحي عملیاتو په ترسره کولو، د مصنوعي اندامونو په جوړولو او داسې نورو برخو کې د انسانانو سره زیاته مرسته کړې ده. دارنګه ټکنالوژي په زراعت، تجارت، بازار موندنې، سیاست او د ژوند په بیلابیلو نورو اړخونو کې رغنده رول لري. خلاصه دا چې د ټکنالوژي په مرسته په کارونو کې اسانتیا، مؤثریت او سرعت رامنځته کیږي. نورې ګټې یې تاسو ته پرېږدو، تاسو یې یادونه وکړئ ترڅو نورې هم وویني. دوهم راځو د ټکنالوژي تاوانونو ته. دا خبره څرګنده ده چې ټکنالوژي په خپل ځان کې د تاوانونو لامل نه ګرځي،
بلکې دا په انسانانو پورې اړه لري چې هغه څنګه استعمالوي. دا انسانان دي چې ټکنالوژي د ځان او نورو د تاوان لپاره کاروي. په دې اړه هم یو مفصل بحث ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو انسانان ته د تاوانونو تر ښودلو وروسته د هغه څخه د خوندي پاتې کېدلو لارې چارې وښودل شي. د ټکنالوژي په واسطه خلک د نورو حریم ته داخلیږي او د معلوماتو څخه یې ناوړه استفاده کوي. د ټکنالوژي په واسطه خلک د نورو بانکي، حسابي او شخصي اکاونټونه هیک کوي. د ټکنالوژي په واسطه نړۍ د اتومي او هستوي ګواښ او خطر سره مخ ده. د ټکنالوژي په واسطه طبیعت او د هغه اساسي اجزا لکه هوا، اوبه او خاوره تر منفي تاثیر لاندې کیږي. د ټکنالوژي څخه د بې ځایه او بې وخته استفادې په واسطه د انسانانو وخت ضایع کیږي. د ټکنالوژي څخه ځوان نسل د ناپوهۍ او بې علمۍ په سبب ټول وخت په گیمونو تیروي. نور تاوانونه یې تاسو ته پرېږدو، تاسو یې یادونه وکړئ ترڅو نور هم وویني. زموږ نننی بحث پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. پاته مباحث به په راتلونکي کې